أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطور ابتداء کی الله عز وجل شواهد بیانی دین ورسبه هغه شاله زجر چې کوم انسان قیامت نه مني او بیت وکیس مخلص سبزی جنت ته او سبا الله جهنم لسی او د انسانان به مقصد پیدا شوی دی بلکې دوی یو مقصد دی چې رب العالمین اطاعت او بندگی او تور مراد د دینه هغه تور غره دی الله رب العزت په دې شی باندې قسم کوي مقصد په دې کې دی عظمت او دویم یې دی شاهد او موږ چې قسم کوو موږ فقط پر رب العالمین د ایپونو مونږ باندې او تور قسم دې پر تور غره او کتاب مسطور او د قشان قسم دې په کتاب لیکل شوی دغه دوه قول دي یا لوح محفوظ دي یا تورات ظاهر ده لوح محفوظ فرقنا الله یپاپاړو کې منشور شاه خوري وری دي او بیت المعمور او قسم دې په قرباني شابات کړی شوی دي یا خو دې کعبه سر باندې بره ملائکه چې طواف کې د ورځې وې سره ملائکه زمو کو اسمن چې پیدا شوی دی اول ملک ته شوی تر قیامت والا نوبت مون رسیږي دویم قول ده چې کعبه مراد ده والسقف المرفوع قسم دې په اشد باندې چې پورته کړی شوی دی د فاس اسمان او البحر المسجور قسم دې په درې په ډکړی شوی دی یا المسجور چې اور چولې شوی دی هدي مفسرین لګي چې کوم وخت دا قیامت ته نږدې حل شي دا ټول درېبونه به اور والے والله عز وجل به جهنم له اور غورځي هغه ورم دی او دا ورم سره یو شو الله اکبر ان عذاب ربک یقینا عذاب درفتا شیل واقع خامخ واقع کیدونکې دی او ماله نشدیر رمندا پنځه د سبل کونکې هیڅ کې بلاک ویني شي کوله څنګه وي د اسمانونو سره بس کېږي د غرونو سره جواب یوم لا سورز الله شګرد بتاو شي السما او اسمان مورن بغیر تاوي درو او روان بکړي شال جبالو د غرونو سرم پروان کېدو بل ځکه وي ته دا ګمان کې چې اوس بولړ دی لیکن الته روان کم یا پورز قیامت بظاهری خلق ولړ کړی دا رواني الله اکبر دلیل به دې باندې چې غټه وړي کې مخلوق دا ټول رب العالمین په وړاندې یو شی دی فوائل فصلوا يتبيد يوم اذن فدي ورز المكذبين اغه شال چې تکذیب کوي قیامت چې قیامت نشته لوي خلق لا تبيد داخله بغيري دا سوق دي الذين اخلدهم دي شی په باطل کې يلعبون الله ولو بك يوم لا سورز چې بدي کو ورزي الى نار جهنم ورد جهنم درد عن بدي کو ور کول باندې دوی بنو غاړي ملائکه بروان کړي حدیث کې راځي چې الله امر کوي چې خضوع وې نه سي او وې زره ملائکه بر دي انسان په سراج شي او دوی له ویل شي سو هاذه دا چې النار التي وراغه كنتم بها تكذبون چې تاسو دې تکذیب کولو تاسو به وشته نشته نن الله در باندې راغی څنګه چې له اوس ملائکه نه مړای افسحر اي جادو ده حسد ام انتم ونک تاسو دل نه کوي اسلوها داخل شي دیره فاصبروا صبر کوي او لا تصبروا صبر کوي نو سوال علیکم برابر ده بتا سو باندې انما تجزاولا یقینا تاسو له بدل کې دې شما دا سګوندم تعملون چې کوم عمل تاسو کړی دی همیشه فعل ناقص مضارع باندې داخله بالدوام شغله ویل شي د باطل تایید قیامت نه انکار د حق مقابله او جانب مقابل له اشارت کوم خلک قیامت باندې د صورت حال دی جواب ان المتقین یقینا تقوادار شي الله په بابونو کې دا و نعیم نعمتونو کې مزيب اخلی بما فاسمانات هم شور کې دوی رب دوی او بچب کې دوی رب دوی عذاب الجحیم د عذاب د جهنم کلو خری واشرب وشکل کوي ختیدون کې ما کنتم تعملون ساسو د عمل د وجه فعل ناقص مضارع باندې داخل کې عمل کړي بدنه کې همیشه د سینا چې وخت عمل کړي دی به خودلې متکئین الله تکیه وهن کې به په تختونو او د متکی به صفونه یا د سی په قطارونو باندې او موږ په نگاه سره ورکو دی لره بحورن عین هغه حور الله غټو سرګوالا حور عین در زنانه کمال د غټي سرګوالا جواب د سوره بچي به موږ سره کې بنئ الله وی د عملګری او بچی د متعلقین ټوبه د سره او الذين خلق امنوا شی بار راوړې او تابعداري وکړي د دوی بچو به ایمان سره د ایمان اغوی الحقنا بهم الله موږ به یوځای کو دوی پوری دوی دا بچي او موږ به کم نه کو دوی لړې د عمل لمن شي نه سیو شي
یعنی والذین آمنوا هغه خلک چې ایمان راوړي په داسې حال چې تابعداري کړي د دوی بچو سره د ایمان الحقنا بهم دم بدو پس یو شي کو زوریانه مراد بشیر یا اتباع. جواب د سوال دا چې جنت ورشي د مخکینی خلکو برخه کم نه کی او ما التنا الله موږ نه کمو دوی د عمل نه هیڅ شي. اوس قاعده واورا هر یو سړی چې ما کسبه چې کوم کسب کړي راهین دی ګراو بس څه چې کوي هغه بری به خلک وي ښه عمل دې کړي کبد حدیث کې جنت پیدا کې جنانو هم دغه واهله مې دي هیڅ پروا نه ساتو. صحابه دا خبره کړې رسول الله موږ څنګه معلوم کوم جنتیانو کوم جهنميان خپل کار له ورځې ګوره کله چې کړه کې مشغول او مصروف چې باقي سړی جنت ته جنتی کله شي چې جهنم لسی جهنمي. وامددناهم وجد بهدل رمغ الله به ولحم وکم ما دا اصل شتون شو دی خوخ غني دنیا کې بلکس کاری اول غوکې به میوا الله ول میوا ور کوي یتنازعون الله یاقلب بیا پای کې سنډه کا اثر شراب لا لقن الله نبی به پیداواله بیا پای کې ونو ګنا دنیا په شراب کې دوحه کوي سرور صفاتونه دي نشه استفراغ د سر درد بولو براز رواني انت بدالي او يدوف عليهم غرزي بده من خدمان لکان د خدمت د پاره کانهم ګوي دوی مر غلړي دي مکرون پټي ساتلې شوی صفای والا ورسره وسوي چې د دنیا د حال پختنه هم دی بل نه کو دا اوس په دنیا کې مو تاسو د حالات کې مشکلات دي پریشانې دي دعوت دي یې وسه حالات او اقبل بعضهم را مخامخ وش بعض دي علا بعضین په بعض نور يتسالون تاسو به کې د حال سبوي اصلي وجدا دا نن مونږ جنت ول رالو رب العالمین یې رسم بغل کې وا قالوا دی وای شي ان كنا يقين منغو قبل وقت دنیا کې په اهلنا بقول اهل مشفقين يريدون کې رب العالمین دا بس شو فمن الله وصلى انسانو غارنا په مونږ باندې مونږه بشلو د عذاب د اور بل کړی شوی اسبو هغه اور چې هغه د بدن پر سوراخونه کې درنه شي عذاب النار اورد شرف الدعاء انا كنا يقينا منغو من قبل مخينا دوش ورب رب العالمين انه يقينا غشره هو البر الرحيم معنا هغه مهربان دی او کله چې انسان به تور مثال محسن دی. فذكر الله اذا قشان یاداش کې فوانت خلق القرآن بیان کې فوانت طریف نعمت در ربانه بکاهن شرط لیوانه بکاهن تربیتی ولا مجنون لیوانه کاهن دا معنی چې د غیب خبرونه وایي انده سمانه ودا کیږي دا وکیږي دا نو دلیل په دې باندې چې رب العالمین سره مونږه را مدد شه مسله جاری ساتله هغه جنت ته داخل کړو خو لیکن ذریعہ شول محمد رسول الله ام یقولون بلکې مخالفین و شاعر محمد صلی الله علیه وسلم لیوانه شاعر ده ان تربصوا به موږ انتظار کو په باندې ریبل مانون د حادثه د مرګ په راشه ختم بشي او قل ورته تربصوا انتظار کوي فإن معكم یقینا زم سره متربصون انتظار کوونکو نه ام تأمر ای امر کوي تاسو لره ای امر کوي دوی لره احلامهم د دې د عقلونه به هغه په خبره ام هم کله د قوم سرکشان دي د څنګه شلې د دوی د عقل د شي خبره کوي کله سرکش دي نه دوه مرز کې سرکشي ده ام یقولون بلکې دوی وای تقول دا نبی دا قران د ځان جوړ کړي دی بل لا یمنو بلکې دوی ایمان نه لري وسره جوړ کوي کشیر دا قران رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان جوړ کړي نو یو حدیث راوړي یو تو کړه راوړي یو صورت راوړي کله ویل صورتونه څخه لس قومو یو صورت په احکامو کې ولیاتو نراد وړي به حدیث نو خبره مشله د غوند ان کانو صالحین کده شي رښتینی وي نشي راوړي وس الله شکر دایو مقصد د لپاره پیدا لشي رب العالمین بندګی را پځې دي چې الله بندګي وکړي الټا کارونه وکړه ام خلقای دوی پیدا کړی شوی من غیر شین بغیر د پیدا ام هم الخالقون دوی پیدا کوونکي دي څنګه چلې دوی معبودان دي کنه دوی په خپل به مقصد پیدا دي ام خلق السماوات دوی پیدا کړي اسمانونو اوس مکبل لا یقنون بلکې دوی یقین لري ام عندهم اید دوی سره خزانه درف ساري ام هم کو دوی دي سمانه اید دوی سره خزانه درف دي او کو دوی تقسیمول کی معنا دا شولا یسی موار دوی سره خزانه درف دي او کنه دا قشان بل ځکه و چې دوی دي موار نه ام هم کو دوی مواران دي ام لهم یشهدوا پر الله پوره یسمعون فی شوخ جپای کی فلترا تګیو کی دی وګي خودن کې به سلطان و به کار دلیل دی پیش کې مونږ دی و چې دا خبره دا ام له البنات یشهد دوی الله لپاره لورانی ولکم البنون سوز لپاره زامن دا لوي کوم انصاف دی چې الله لپاره لورانی شي او استاد لپاره زامن کتر څوک ورور دي شوی دا پریشان اوس بل معنی کې دي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دونه په دیوان څخه پیسې غواړي
پر دعوت آیت سوال کوي د دوی راځي د مزدوري سوال ته کوي فهم به دوی د تاوان د وجنه درانه کړی شي دي نو نه ام عندهم اید دوی سره الغیب والله وحی اشتری فهم یكتبون دوی به لیکل کوي دا غینا نه اب یریدون بلکې دوی را درې کوي د شر جوړول د اسلام مقابله کوي نو فالذین کفروا انسان چې غیر مسلم دي دوی به کمزوري شي په خپل چلونو کې دوی والله په خپل چل کې گیر شي ولا ابلهم اله اید لپاره معبود غیر الله سوا الله سبحان الله پاکی الله رحمت اتنه شریکون چې برخداران جوړي عما د هغه څه شریکون چې برخداران جوړي د ټول الله پاک دی و ان يروا کدی شرط وګوري ټوټه ول سمای د بنړه پریوتن کې یقول دوی به وای د یو ریزه مرکون لاندې باندې دومره نه دی چې چرته بل فرض او تقدیر د بارنه وحی به راځي نو دوی وای مړه دا اسیب ریز دا نو فزرهم پرې د دوی حتی تر دې پورې چې مخامخ شي د ورځ د دوی سره الذي اغورس فی پای کې بداشي به هوشا جواب د سوال د شفاعت قهر بابا کا به بچنه کی یوم لا سورہ چې د په بل کې انهم د دوی ردی چل شي علی شي ولا هم به دوی سره وګړي شي کومه کا وان للذین یقینا غشار پر چې ظلم کړي د عذاب د دون نظر کې دین مخکي ولکن اکثرهم لیکن اکثر دوی لا علمون نبوی اکثر الله یې اس انکار وکړي نو وصبر لحکم ربک لم مراد الى حکم ربک یل اجل حکم ربک فانک تزم پسترغوی دا الله صفت دې کوي له بشانه خود څه کار کوا او سبه تسبیح بیان او سره د حمدونو درب دې حين پاتیم چې توشته کې د خوب نو مانزله و من الليل د شپې مسبح تسبیح بیان او پوخ دراړول د شاګانو د ستورو لره د ستوري کومه کې شاګانې راوړي په دې وخت کې هر وخت کې د شیخ وا رب العالمین یاد وا سورۃ النجم دې کې اصل کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام صدقم بیانې او د جبرئیل ما رد به په هغه چا باندې شوی وای چې دې پیغمبر د قران د ځانه جوړ کړی دی او به بغیر معراج واقعا د اسراف او د مسجد حرام نه مسجد اقصا په قران ثابت ده او به رغینه پورته د احادیث باندې ثابت ده تقریبا سلوي صحابه کرامو نقل ده څوک چې منکر دی دین ابن کثیر لګی راسله وی چې دغه دی او نجم قسم دې پستوري باندې دا هوا چې کړه پریوجي نور تفسیرونه دي ما ذل صاحب کو نه ګمرا ساسو خیر خوا او سرګشي کړه دا و باندې ته کو خبر نه کین هوا د خواهشنا ان هو نه دا الا وحی مگر وحی د لکړې شوی وحی ابن قیم لکی ابن حجر د اتمانه غارو باندې راشي ابن قیم زاد المعاد کې لکی بیر پیغمبر ټول حدیث الله خبره ده کړه دا په دې کې اختلاف دي قول راځي دا چې ټول د دم نه دا ټول د الله نه تقسیم دي او علمه خودل کړي درړه شدید القوا غسه قوت والا زمرتن خاوند کې څه شکل له فصوابین او هو دا چې بالافق بکلارو د اسمان کې د بارا بل کرته مسرب علاقات چې اتصال لک راغلي ثم دنا به نږدې کې نو کې نږدې کې فکان شو قاب قوسین او ادنا بشان دا دوه طرفونو د غشي او د غیرم نږدې عرب دا کې نه ګرځي د نږدې والینه فاوحى به وهي وکړه الى عبده بند خپل ما او حاجم وهي وکړه الله مراد دی یا الى عبده د الله بندل چې کوم وهي وکړه جبريل مراد دی به الله رب عزت دې دلې کنه دې ابن حجر السرانی په دې باره کتاب لیکلی دی حاصل لیدل چې پسترګو لیدل نه دی پښلې لیدل ما کذا بار دروغ دی ویل ظلم را بار دا چې کوم لیدل دی ایتاسو جګړه کوي د سره علامه په بار دا یشک کوي پاس چې د کوم لیدل دی ولقد راه یقینا درې رزت اخرى یو کرد بل عند سدۃ المنتهى بخوا دا سدۃ المنتهى کې سدره بیر المنتهى چې انتها جبريل کې دي شه خلقو د ارواح او هغه پر لاړو پر د بیان شوتلې الله رب عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوتلو عند هغه سره الله جنت المأوا جنت دې زیر ورګرځي د ارواح د مؤمنانو ایز یخشا پټیم چې پټکړه دا بیر ما هغه چې یخشا چې پټکړه حدیث کې رسول پتنګام پیګ نه است ټول او د شي بیره د پانی دا رقم ته ویونه دا حاصل ده نو دا سره سره مراد شي دي ملائک دي د محمد رسول الله د کرام په خاطر راغلي وو ما زغل بصر الله دې کوښښ دا نظر د نبی او ما توغانه تجاوز کړي څومره ادبناک فقط مقصد په سره راغلي لقد را دول د من آیات رب هدایتون در قلنا الکبرى شغد دي دنه دا خبر معلوم شو دي کې اشاره ده راشي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عز وجل دې لیندې کړی دې نو به ویلې من آیات ربه الکبرى دې ذکر کړو هغه ذکر نه کړو دې دې کړه جنت ته بګلاړو جانم لو اکثر اهل دې زنانه به ذکر شکر او التا ابراهيم عليه السلام سره ملاقات شوه دي بلال مخکې ولید روانو ذکر او د سند برکات ورسره مونږ کوي افرایتم الله والعزى تاسو خبره په حال الله او عزى باندې او په مراد باندې چې دریم دی بل الکم الذکر تاسو فار منارنه او انسان غره فارجنه کوي الاخرى
دا دوی معبودان او لات او عزا پیری و منات د لات شو د ستوان به خلکو لا اجیب له برابر ول به چې کله مړ شو بس دوی د اسمو معبود دي نو تل کې دندا په دی وخت یو تقسیم دی 2000 نړک دا خو ډیر سره نړک تقسیم دی چې الله رب عزت هغه منسوبه وي او شریکان غاړي دا نو شي دي ان هي ان د الا اسماء مگر نمونه دي سمایتو مواتا شي خود دي ابا حکم ساز پلارا ربان صلی الله علیه و نازل کړي بیا په دې باندې من سلطان شر دلیل بادشاہ د قران او سنت نا دوی شي دي ولې دوسر درې نشه ان يتبعون داخله بيدارین کی مگر د ګمان او ما دا تحول انفس داسانه خو غني ولقد جاءهم يقين لا تکړه دوی رب دوی نه الهدى هدایت قران توحید وسو د انسان چې سرمایه دا ګور نه پوره کیږي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياه بما لا تشتهي السفن ام للانسان يشتهي الانسان د پاره ما څه شرمانه کړي دي فلله الاخره الله لپاره وسنه حال دا ولني وكم من ملك ډېر ملائک په اسمانونو کې لا تغني د فمن کې دې سبارش شي الا من بعد ان مگر سيدنا صلی الله اجازه کوي من يشاء چې الله واړي او هر څه الله خو کې دوه خبر به ضروري دي یو د الله رضا او دویم د قشن در بر عالمین مشیت مقصد پیدونه ګرځي د صفات قهري و جانب مقابل لرد ان الذين يقيننا اخر شيء ما نرى بالاخره په اخرت دوی تسمیه نوم دی ملائکه له تسمیه الانسان نوم د جنکو فرشتہ دا وسوي اوس پیرت کی وما لهم نشدوا لربي بديمان من علم سدريلا ان يتبعون الاخره بيدارنا کې مگر د ګمان وان ظن يقينا دا ګمان نشي د فکر د حق نه شي نو حق ګمان بس چې دا مقابله کې ودري آداب فاعرض مخوړه عمن د اغه چانه تولى چې مخ اړولې دي سن عن ذکر زمونږ دی اداشه اې دا مرا خپل داو جاری شه د الباسونه او سره مکوا ولم يريد دان غړي الا الحیات الدنیا مگر ژوند دنیوي ذلك دا ژوند دنیوي چې دوی مبلغ دی من العلم د علم نه بس دا مقصد د علم په دې مناسبت کې ژوند دنیا په برابر شي ان ربک یقینا رب ساجره هو علم ډیر په دې من پاچا چې خطر ان سبیل الله دلاره وهو عالم الله ډیر په دې من پاچا باندې احتجاج سم الله ولاده الله لبارو دي نه کاندي کدا بدن دي نو ارشد خپل ژوند لوزګوري رد شرک په تصرف ولله خاص الله په اختیار کې حاضر شي اسمانونو کې دی او ما فی الارض دې اسمګه کې خلقن ملقن عبیدن ټول جواب د سوال چې ارکه دا ټول دي نبی شکل مومړ شو شی بکی لیجل الذین شبدور کې اچار ورشي بدی کړي معاملو په سبب دا عمل چې کوم کړي او یجل الذین بدور کې اچار احسن توحید قبول کړي بل حسنا کو جنت دا څوک دي کمه چې ته تکیږي الله دې الله نه بخنه واړي یو خطرات قلبی چې په غړي کې چې شی وګرځي پاغي سره الله نه رانه چې تاسو عمل کې راغلي کبیره او صغیره تاریخونه مخې شي وو الذين يجتنبون كبائر الاثم اخر الجنان سجل يغنون بها الا الله مگر خطرات قلبيه چې سره په غړي کې وسوسه راشي تاسو چې عمل کې راغلي الله په نیول نه کوي ان ربک یقینا سارب شواسل مغفرت فراخ بکنه والاده هو علم الله دې په دې کوم بتا سو باندې چې کله تاسو پیدا کړل ارض د اسمه کې مو خرسمه کې نه پیدا بابا یادې یا غلط نه یادې و اذا انتم فاتم جتا سوال ماشور وي په اخر ته مېندو کې به بتونم جمع او ماهتم جمع مقابل جمع کړه د ارچ د مور خپل خېټه رااله ایګ سړې پیدا دې باندې الله په دې فلا تزكوا انفسكم ځان تزکیه وکوي چې موږ دا رقم ته یو موږ دا رقم ته یو موږ دا رقم ته یو باج خلکو دا عادت نه هو عالم الله ډېر په دې باندې تقافا شاش الله نه یریږي و جانب مقابل رد باج عمل باج وخت کې انسان 100 روپے ولګي بس هغه د چې ماټول جهان فتح کړي دي نه د الله په دین به تر مر پر مال لګي افرایت الذی خبر به حال دا چاته الله چې مخاړه ولې او اعطا ور کړي قلیلن کم یا کما سمانه او اقدا به بن شو اقدا اسی کې دی ورې سړی کو یو باسي ورچ غټ تیګروږي به پری دی هغه عنده علم الغیب د اسرائیل د پړو شوین دی په اراده تیرې دل کوي اې در اطلاع نور کړی شوی ما په اسمان چې په سیفو د موسی کې او د ابراهیم کې الذی هغه ابراهیم چوفه کړی د الله په وعده دوی ویل موږ پلاني بولا ویل دي کوا ګورا سي موارد نه هغه څه خبره ده بار باندې کې وادرتون بارون کې وزرو خبر بار ول چا الله سره الانسان الا ما سان شر انسان د فار مگر چې کوم کړي به دواګر ټول مسلمانانو لړسیږي او عبادت بدني او مالی د چې د نور پلان څخه بده کې نس موجود دي ځکه دا بچي چې د انسان کوشش دی نور ابن کثیر د یو ګل باس کړي دي یقینا دا کوشش له سو فیوراسه د شوبره د رشید بدلا دا موږ چې کوم کوشش کوو روزي نسو قران لولو jihad کوو
قیام الليل کو الله دا بتاو بیا ګوري او ثم بس غیره بدلا ورکړي چې دلته بدلا پورا د عمل سره وان الى ربك يقين رب المنتهى ورګرځیدل وانه يقين اخندول کې واب کا جوړول د اسباب برابرې وانه هو ما تاغمړ کول کې واحد ژوند کول وانه خلق الزوجين واقع پیدا کړی جوړې نارینه او زنانه سره من نطفه اساس کې رمانه نشکره واړو رشي پر رحم درې مور کې مور بلاد سوي شي دغه سره پیدا شي وان عليه يقين بدبان ان شذ الاخرى جوړک بل وانه الله تعالی شه اغنى مال درک ول کولې شو غریب ول اقنا چا ول رزق فراخه کې او شرقیت کې وانه هغه چې هو هغه رب الشعراء دی یعنی شعراء رب نه دی مربوب دی معنا داغه تربیت شوی دی انو به کې تقسیم شوی دی شعراء وانه يغرنا هغه چې هلاک کړي د عادین اولنی او ثمودیان فما ابقى باقی باطنه کړه او قوم دون علی السلام من قبل وړاندې نو یقینا دوی چې ظلم کړو تجاوز کړو بس علتونه ودل ورشي قضا ما حق حسابها دا ول الله برباد کړو دا کارونه کړی دي ام د قشنه مخلوق حق طلب کړم د الله او هغه کلی الټا کړی شي هغه چې الله برباد کړی دي قوم درود به پټ کړ دې رړه ما هغه چې پټ کړل برنه کانو بارونه پیراله فبأي آلاء ربك فكم يود نعمت رب باندې توارت شک جګړه هاذا نذير د ير ور کون کې د ير ور کون بخانونا نجدې شو الازفه دا قیامت بالکل نږدې دی نږدې کیدون کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی بس قیامت موږ سره ودرېدو لیس را نشتغل من دون الله شهاد الله رکا چې بخار کون کې اید دې خبره نه دا خلق تعجب کوي تاسو تعجب کوي حدیث قران لویل لیکن په معنا ده نقل وتسكون تاسو خان دی ولا تبكون شاړینا وانتم سامدون تاسو چې الله غافل نفسجدوا لله سجدوا کې الله روا عبادت دا بندگی وکي سامدون دا معنا ایست قران پر خودره په بل تر باندې لاړی ورس آیت کې اوس دا صورت کې دا خبره کوي چې قیامت را نږدې دی دغه علامه به ذکر کوي چې غیر ولګي انشقاق القمر سپوږمۍ الله یې ګور وښلې دلا او دې خلکو په ځای دې باندې تسمیه ورکړې به ویل محمد جادوګر دی جادوی برم کار وکړو نعوذ بالله من ذلک بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه الله ونجي شو قیامت شو ساعت کې براشي او شق القمر وسری شو سپوږمۍ ساعت یو ساعت کې براشي سره ډوډۍ خوري نوړې خوري نشي کړي نه قیامت براشي و ان يروا كذا خلق غره تنيونه خنو خاړي و يقول به وای چې سيرون دا سير دی له پو تفسیر دی او دائمي وکذبوا تکذیب او کېبل تابعداري او کړه د خواهشات او خلو او امر شي هغه ثابت دی معنا ده دوی دا کارونه کوي لیکن بدله الله به ورکو ورتا او ولقد جاءهم يقين راغلي دوی له خبرونو ما هغه صفي شپای کی پورا فن دی یا رټنه پورا عبرت دی پورا زورونه دوی لور کړی شوی دا حکمتونه هغه حکمت دی بالغتون الله ورشدره کما الله فما تغني فایده ورنکړه الله دې يرو کوونکو هیڅ فایده الله دې ورنکړه ما فيه چې پایغه کله پورا رټنه ودویلا خو دې ونه منل فتولى عنهم الله مخړو د دین یو مفا اور اسمان دې شواز بو کې आवाज کوونکې اله شین یو شر شام دې سخت عاجز وي ابصار هم دې د اثرګي ځکه چې ذلیل سرګي خړی او یا خرجون دې براوځي من الاجداد دې قبرن کا انهم ګوي کې دې مرخان دې خارواره سلام په شکل مرخان و دې بيوشي و پیراله د الله عظمت پورته راځي کړي فتنګان دې کل فراشي ابتدا کې فتنګان باندې ګډ وډ روان اخر کې شپېلې ورشي مرخان غوندې روان شو ځکه ملک کې عادت دار په طرف روان دي زغلی به ال الداعي دي اواز کون کلا یقول الکافرون غیر مسلم وی چې هاذا یوم د اورز صاح ورسایت کې اوس د تخفیف دنیوي په دنیا کې بعض خلکو الله ودا انقلابات را انکار کړي او عذاب فرا وسو په دې براولم کذب تکذیب کړي لري مخکې دین قوم دنو علی السلام په کذب تکذیب کې زمنګ د بندا او وقالو ویل مجنون دالي ونه د در رټنه ورکړي شوی دا نوح علی السلام دی فدا ربنا په دې وخت د आवाज وکړي خپل رب لري مغلوب یقینا ز کمزوري کړي شوی په تفسیر وکوم ففتحنا مغرا کلا پر دروازې د اسمان بمایم په بو بيدون کې او روان مکرزم کله عيون په چینو فتقل ما یوجه شوبه علی امر په یو کار باندې ځای انداز لګولې شوی دا بس الله به ویل اسمان لته مودريګا او زمي کې تیم تیر کا جودي غرب دنو عليه الصلاه والسلام کیشته به ودرېدلا انو ټول برباد کړ حملناه منصور کدا الله وي هغه تختو والا باندې مخونو والا الواح تختی او دوسر مخونه په ورشي وو تجری روانو بیا عیون نظم پر استر کو باندې جزاء د وجد بدله خصو لمن دا چې دغه نه شکر کړی شوی دا چا یا الله مراد عز وجل یا نوح علیہ السلام مراد دی فدې سره ولقد ترکناها یقینا من پر خدای ودا کیشته یو نه خاصشت څو یره عبرت حسن کې نصیحت قبلون کې ترکناها دا واقعا یدا کیشته یدا کله فکیف څنګه عذاب سما یره ول سما
مدکر دا معنا چې سړی د عبرت والی ولقد یسرنا یقینا سنا کړی د من قران د پاره د نصیحت فهل ایشتر سو نصیحت قبلونکې فصاحت بلاغت والا کتاب دی عربی مضمون ښکارا د سړی ور باندې پويږي څوکشتا کذب یعنی هغه چې د قران مخالفین د اهل سجر دی کذب تکذیب کړی عادیانو فکیف کان عذاب څنګه عذاب سماویرا ورکول عاد دی ول ذکر کړه کله کله سړی په خپل باندې باندې غرشي ان ارسلنا یقینا موږ را لګره والے په دې باندې بعد شغار به کو په هغه ورځ کې چې سپیرا او دوامدار سپیرا یا یخوا یا پر لمسي تنجو الله رسول به انسانان ک انهم کوی کې دا تنید کجوري د منقیر شه ډډ دی به خیسله شوی دا راوی به سپور نه پاوا کې سره وجنګ ولله نبی ورغورځول دومره ولګه کجوري چې به خروزي څنګه عذاب زماوي را بس بچی ګوربا ولقد یسرنا یقینا موږ آسان کړه قران د پاره د نصیحت څو نصیحت قبلون کې شتا کذب تکذیب کړي ثمودیان الله په ير ور کولو پایر ير ور کوونکو باندې چې صالح علیه السلام دی نو څنګه تکذیب وکي فقالوا دی ویلا بشر یو بشر مننا زمنا واحد یو مونږ تابعداري وکړو ان اذن مو په دې وخت شوب گمراهي کې ولې ونتوب کې دا خو ډیر لیونی وو چې مونږ اوس د تابعداري کوو دا څنګه چل دی دا زموږ یو بشر دی القیا اوس بل دا ایر غرزی دی شالی په دمانه ذکر دا یاداش علی په دمانه من بین اسم کوي ما بین کې بل هو بلکې دا ډیر دروژن دی او ډیر بد سړی دی سعلم نصر دی دوی به معلوم کې غدان سبا څوک ډیر دروژن دی او ډیر بد دی و جواب د سوال پیغمبر سره خامخ شی په کار د معجزه اېده معجزه شی ده الله عزوجل ذکر کوي غدا دا چې دوله مونږه وخ الله وراولې غلا ان مرشد یقینا مونږ لګون کې ودی وکړه فتن تنازمه د دوی د فارا فرتقبهم انتظار کوا او کلک شبدې باندې صبر اطلاع ورکړه دوی لره نلما یقینا دوه تقسیم کړی شوی بینهم د دې پر ما بین کې ار یو خپل نوبت له محتضر عذری کې دی شي یو ورځ بدیو خوراک وسکا کو یو ورځ ټول قوم به شو ټول قوم له ور کول خو الله ورته ویلو چې دې وړل لحاظ ساتي یو خزوا هغه ولکه دا چې اوجره لور بور کم دا یاده ځکه فتنې دي زنانو د خاله نو دې आवाज ورکه خپل ملګری الله دې راويستا فاخر زخمی کړه تعاتبنه تورې راويست او فاخر ولې زخمی کړه سپیتی ولې به اعلان کړه څنګه له سمایرا عذاب او ير ور کول ان ارسلنا یقینا من راولو غره بده باندې چې غیوا کانو شول حشیم المحتضر سمانه په شان د زری شپول شوی د شپول جوړون کې په شان د زری شپول شوی د شپول جوړون کې لکه څنګه چې سره شپول جوړي مال لپاره او به ډیر وخت فکر شي با تر با شي الله ما تر مات میکړه ولقد یسرنا یقینا موږ آسان کړه قران د پاره د نصیحت ایتونه نصیحت قبلون کې شتا کذب تکذیب کړي د قوم درود علی السلام بن نذر پایر اور کوونکو ان ارسلنا یقینا موږ راولې غالې په دې باندې د کانو باران الا لوط مگر لوط نجینا موږ نجات ورکې دوی له سره ټیم کې دوی نعمت من عند نسم د خوان الله اکبر داسونه بچ کېدل او کذالک نجزی من شکر د قشان جزاء ورکو موږ چې توحید قبول کړي دي نور شه کی جواب د سوال دی ول من ولقد انذر یقینا الله غسړي اور پیغمبر یې اور هم دوی لرا زمونږ د ازنی ولو دوی شک وکي بن نظر په دې یره ور کول باندې او وینا دا درو دي او ولقد یقینا دوی مطالبه وکړه غنه اندې په مبارک من منو دا وکي نو موږ اخر کله الله د دوی داس درګي فذوق وسکه عذاب سما ویرا سما جبريل بس وسله ټول نشلق وشو او ولقد صبح یقینا سار وخت راغه په دوی باندې عذاب دوام ثابت وختي فذوق وسکه عذاب سما ویرا سما یعنی عذاب او یرا وسکه معنا عذاب سما او تاسو موږ یې درکړې و مونږ نه دین نتیجه دارا ولقد اصل یقینا موږ سره کړه قران د پاره د نصیحت ایشه څو نصیحت قبلون کې ورسېل کو سوچ اقتدار و بچو ولقد جاء یقینا راغلی حال د فرعون لره ان نصر یې ور کوون کې کذب تکذیب کو بیا آیات نظم د ایتونو ټولو فاخذناهم نغنی ول دی الله اخذ عزیز بشان د ور د زور ور چا توانا دی قدرت والا اوس په الله رد کې څنګه چلے تاسو بچی کنه تاسو دیونه ډیر قوي کفارکم احساس کافران غره دي خلکونه عملکم کنه تاسو براءت دی بری کتابونه کی تاسو به کنه ګیریږي شغه می ګیر کړ تاسو ګیریږي ام یقولون بلک دی وی نحن من شو جميعا یو ذکر انتخاب اخستون کی یو بل کومه کون کی جميع معنی جماعت زرد شکست ور کړ شي الله الجمع د جماعت تر وا پړی د بردا شاګانی رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح مکه کی ویل بل ساعت بلک دا قیامت چې وخت وعده دوی دی او ساعت قیامت چې اضحا ډیر دهشتي دی او ډیر تاریخ دی واړه ما شوم هم کې بډاګان شي ان المجرمین یقینا جرم کوونکي په گمراهی کې بولې وانتو کې اور کې
شعور معنا اور یوم لا سورۃ شذ برکل کی په نار په اور کې بری مخونو باندې اور ته ویل شي زو قوسګه مس سقر سقل درې سقر دوی ویل چې موږ ډېر اعمال کړی دي چې الله دې ته وتی جواب ان کل شیء یقین هر شی خلقناه موږ پیدا کړی په خپل اندازا دا به سورہ کې قیامت راځي وما اورنا نبی دا امر سمنګ الله واحده مگر یو شپه کلبحین بشان د پړق درې سرګي او لقد اهلكنا یقینا من تبا کړي تاسو اغا ډډي څو نشد قبلون کې شتا وکل شین ارش فعلوا شو دې کړه ثابت دی په تختو کې وکل صغیر ور کې شو غټ چې الله ویل کله شوی دی ان المتقین یقینا د تقوا دار په باغونو کې او نهرونو کې په مقر صدقین بزیاده کې رسول رشته کې عند ملک بخاله بادشاہ چې توانا ده دا غسر وي سورۃ الرحمن دلته وسوی رب العالمین انعامات بیانې الرحمن مبتلا او علم القرآن خبر دی یا الرحمن خبر دی مبتلا پر د هو الرحمن مقصد داری د الله د رحمت ډیر اسباب دی او سبب کې قرآن دی او دویم اول انسان پیدا شي د غیر رسول الله عز علم ورکم خو خلق الانسان انسان روسه کې علم مخکې راوړ دلیل به دي چې اوستا پیدایش بل مې د علم درکې علم ډیر لوی نعمت دی د علم ډیر اوچت دی دې وجه ابن قیم شیخ د علم او د مال مابین کې شروع فرقونه شوخه کړی دي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن و مهربان دی هغه مطلب داغه مهرباني په ځین کې الله ورا والا او قران له شکینه مهرباني ده کنه دا علم القرآن الله تعالی ورکړی د قران د الله رحمت سړي له بس برات دی راځي په قران باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څخه قران لبن شي ینه د قران په درس کې الله رحمت او سکینه دا په نازلېږي الله د ملائکه جماعت کې دی الله اکبر خلق الانسان انسان پیدا کړی دی هر انسان آدم علی السلام او علمه البیان به خودل کړی د اظهار ما فی الضمیر د زړه کې کوم خبر دا ته په دې شو باندې الله بیان ته شوب ورلو سپیکر لري نه کوم ځای دا आवाज راوځي بس الله نغمه درکړي د خوګه الشمس والقمر الله د انور رسول مې د حساب د پاره والنجم والشجر والسور او بوټي الله سجده کې الله لا یا هغه تنی والا به تنی والا او السما اسمان الله پورته کړی به خدای د میزان ترازو چې ویل دي تجاوز باندې کوئی په میزان په ترازو کې یا قران مراد د قشعام ترازو واقیم الوزن برابر کې دا وزن بالقسط په انصاف باندې مکه موید الله ترازو ور سبرای سوره متففین کې څوک چې دا کوي الله دې تبعید به التثفیف د لپاره متعدد سورته نه کې عمل نه کوي قیامت ته تیار نه کوي د الله حق نه پیژني علم باندې عمل نه کوي ظاهري نقصان نه کوي والارض او د ازمک الله خود للانام د مخلوق د لپاره فيها فاکهات بدی کې میوه او کجوري ذات الاکمام خاوند د کڅوړو میوه کې دن ندي کنه والحب دانه د خاوند د بوس ور ریحان او د قشان د روزي یا کشماله ابوس سروي خوري د انسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو نعمتونه درب کوي تکذیب حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آیتونه ویل صحابه خاموش وو استاسو نو کوي او سو اعلان کړو بشای من نامک ربنا فلک الحمد یلا موږ تکذیب نکو خلق الانسان انسان پیدا کړی دا کلنګار کوونکی نه کل فخر په شان د کودونی سلسال کلنګار کوي او خلق پیدا کړی دا جان من مارجین د لمبه او لمبم دور د انسانانو پلار شری به ادم علی السلام د جناتو پلار ابو الجان او د شیطانانو پلار ابلیس فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو نعمتونه در باندې کوي تکذیب رب المشرقین شدا رب المشرقین دی او رب د مغربیانو کله مشرق کله مغرب کله مغارب کله مشرقین نو مشرق او مغرب خو یو دی مشرقین وړي چې مشارق دار ورځي فكم یو نعمتونه در باندې کوي تکذیب مرج البحرین الله روان کړي درېبونه التقیان دی بل سم او ځای کېږي بینهما دوړ ما بین کې فرض الله یبغیان تجاوز نه کوي یا خو الته حقیقت کی او یا دا پرده چیرې دا باران او بو کویلم لاړ شي درېب لم لاړ شي پرده اسمه کرا فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو نعمتونه در باندې تکذیب کوي یخرج راوزی منهما دې دوړ نه الله ملغلرا او مرجان یا غټه ملغلرا وړه یا ملغلرا او صدف فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو نعمتونه در باندې کوي تکذیب اصل کې د خواږه درېب راوزی خو لیکن صدف په بل جانب کې دی وله داغه په اختیار کېشته د الله ودانګي په بحر په دریاب کې عالم لکه غرونه بنگلي دسه شي کېشته اشتا اوس ورکنه جزو نبی کې نه کته کې پورته کې پکې یو د نعمتونو در باندې کوي تکذیب کله من هر هغه څو چې بر اسمه کې د الله فان فنا کې دن کې او يبقى وجه ربک باقی په پاد شي ذات او مقدر افساس الجلال چې خاوند جلال او د عزت اڅه ختمي سبدا ان هر عمل برباد دي سو عمل چې الله لپاره شوی فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو نعمتونه در باندې کوي تکذیب يسأل ما محتاج داغل لا چې اسمانو زمه کې دي کله یو منها او رزاغه په شان کې دي کله دغه خپل صفت متشابهاتنا
قدر په شو تقدیر لیکي په دیش هم لیکي د انسان د پیدایش 50 کال مخکي د آدم علیه السلام د پیدایش نه سروي کال وړاندې د مور پر رحم کې سړی تکمیل شي لیکل کوي په کوم یو د نعمتونو در باندې کوي تکذیب سنه پر وزر د شمغو فاروق شلکم تاسو له اې دو درانو سنه پر امام بخاری زمانہ کړي سنو حاسبو سنه پر اوس په خپل معنا باندې پرېدا متشابهات الثقلان انسان او پیره درنه ورته ورې څنګه د مکلف د زمګ د ګناه د وجه نه استایم ګډ ور شي عام خلک ابو هريره سے ویل کنه چې ان الحبار لا يعذب في وقرها من ظلم ظالمه فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يدنا متن طرف کوي تکذیب یا معاشر الجن والانس یا جماعت انسان او جنات او پیرانو کطاقت لري شعوذ من اقطار السماوات د اطراف د اسمانونو د زمکونو فنفذوا زي نشوته الا بسلطان مگر په دلیل اولا سلطان لكم دلیل نشته یو ان لكم السلطان چرته باخر زي کطاقت لري چې د اسمان د کیرانو او د زمکې د اطرافونو او زي لاړ شي تل شي نه تشبيه ور کوي پکم یو دره متن در باندې کوي تکذیب يرسل الله يقول بشاريكم تاسمان الله اغلم بدور ونحاس او قلعي يدد تاسو بل سره کوم بیان کوي پکم یو دره متن در کوي تکذیب فاذا فاتم چوب شليږي اسمان فکان شب الله وي رنگینه وړي پشان ددي فکان شب گلابي پشان رنگینه وړي د اسمان بلې وشليږي فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو در باندې کوي تکذیب فیومئذ په دې ورځ ته پوس باندې شکړي نشي کېده په بار د ګناه دغه کې انسان د انسانونو د پیرینا جواب کړو کی یو کړو نه کېږي نو جواب دار مقامات جوړ دي و جوابونه مفسرین بیانې زمستانه نه کې استازمانه نه کېږي په دې شي ماپ شي کېږي بذته په خاطر کله کېږي کله نه کېږي فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو در باندې کوي تاسو تکذیب یعرفو پیشندلې بشي مجرمان په خپلونه خو باندې به بنې ولې کېږي الله د تندون او د قدمونو الله اکبر فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو در باندې کوي تکذیب او هذه دا چې دې دل به ویل شي جهنم التي جهنم دې چې تکذیب کړي به مجرمانو یتوفون تو بغیر سی بین اپ ما بین دې کې په ما بین د وبو ګرمو کې حمیم ګرمي ان ډېره ګرمي یو خور دې پر خوا ګرمي وبدي د دوړو مسکر روان دي کله ور کله الته پکم یو د نعمتونو در باندې کوي تکذیب اوس بشارت ذکر قرآن عادت لري چې دشمن لا ير اور کې دوسه زیر اور کوي ولمن خاف مقام ربه څو چې ریګه د پېښې درب ناغره باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو در کوي تکذیب زوات افنان خاوندان د مختلفو څنګه والا افنان جمع رفن د فنن کله څنګه فنن نه کې څنګه حدیث کې د دیوی څنګه له بشر کار مسل کې لینا کمیږي بنا یا جمع د نوع ده فند متعدد نوع والا پکم یو د نعمتونو در کوي تکذیب فهما پدې کې چینی دی الله روانه پکم یو د نعمتونو در کوي تکذیب فهما پدې کې من کل فاکهه دینار کې سموي جوړې پکم یو د نعمتونو در کوي تکذیب متکئین داخله وتکیا ویلی علی فرشم پرشنو لعنه طرفونه به من استبرق دغه ټوره خمونای وجنل جنتین راټول ول د میو الله دا نږدې د شي بنې شي په بخیږي به ویله بشاره او کې بصبر راشي مخه تعالی پکم یو د نعمتونو در باندې کوي تکذیب فيهن بده کې قاصرات الطرف دوه معناګانې دي هغه هوري دي خپل نظر بن کړي په خاون حیانا کې دویم نظر د خاونې بن کړي په ځامن حسینا ابن قیم دوړه معناګانې کړي لم يتمت تمش دې ویل شي انسان چې خپل حال سره مخامخي په اولش په وینته وځي کې نه د جماله ده نه د وینې استری د دینه انسان مخ یو لا جان پیری آیت دلیل به دي چې پیره ممجنت ته څوک نه د بقوري کې میدان د حشر کې څوک اطراف د جنت کې وي څوک جنت کې وي خوراک وشي ذکر رب العالمین نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي جنت کې ودی موشيږي په کومه د نعمتونو در باندې کوي تکذیب کانهن گویا کې دي چې یاقوت الله یاقوت د بران کې ول مرجان دی په صفای کې الله اکبر فبأي آلاء ربكما تكذبان په کومه د نعمتونو در باندې کوي تکذیب جواب د سوال دا په سبب انسان لرشيږي هل جزاء الاحسان ده بدل لا اله الا الله الا الاحسان مگر جنت بس لا اله الا الله دې وجه چې لا اله الا الله جنت لبجي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يدن نعمتونو در کوي تکذیب ومن دونهما الذين اخوا الله نور باغونم دي کتا فكم يدن نعمتونو در باندې کوي تکذیب دي کې دوه قول دي چې اعلى او دویم نه لږ درجه کم مدهامتان سمانه د ډیر توروال شینوال د وجنه تور بریخي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يدن نعمتونو در باندې کوي تکذیب فيهما پدې کې الله یې چینی دي نذا خطان پواري وهن کې فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يدن نعمتونو در کوي تکذیب فيهما پدې کې فاکهات المیوه دي ونخلن کجرا او د قشانا نار قیمتي میوه فكم يدن نعمتونو در باندې کوي تکذیب فيهن پدې کې خیرات الله وي
خيسته اخلاق والا جنکی دی او حسان خيسته مخونه والا خیرات په اعتبار د اخلاق او حسان په اعتبار د مخونه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله د دنیا لرا شي دا درېبون کې پری ټول بخواږي شي او کداغه د لوپټیو پیس قرار ټول دنیا ومنور شي په کوم یو د نعمتونو در باندې کوي تکذیب زه تخیب نه خیم به لګي حادث الارواح کې حور دي مقصوداتن پټي ساتلې شي په خیمو کې حدیث کې راځي شپې میلا یو خیمه به د ملغلرو پای کې به ټول اهل یو بل بنګوري فبأي آلاء ربكما تكذبان په کوم یو د نعمتونو در باندې کوي تکذیب نه دی چې شوی د اسره انسان د دینه مخونه پیره عبد الله ابن عباس چې حرکت راځي پیغلا فبأي آلاء ربكما تكذبان په کوم یو د نعمتونو در باندې داس کوي تکذیب متقین تکذب ول علی رفرفن په بالښتونو خضر نشنا او عبقرین قالین حسان کې استا سمانه شین چمن دی په دې شین چمن کې شین قالین دی پرې کې د سرو زرو کوټونه دي شنه توشه کې شنه بالښتونه شین کړ صادر په دې منځ کې وبو بواره الله دې حال دی په کوم یو د نعمتونو در باندې کوي تکذیب تبارک برکتی انم درب سازل جلال چې خاوند جلال دی ضروري دی او اکرام دی عزت صادر اگر کو علماء ور باندې کلام کړي دي شو کې لوري الله له فاقین ساتي ابن کثیر دې په کلام کړي مقصد بلکې تکمیل لري مخکې خبره بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه شکل واقع شو واقع کېدون کې ورځ واقع کېدون کې ورځ لیس نشته غیر واقع کېدون کې لپاره واقع کېدل لپاره کاذب دروغ جن حافظونو کته کون کې لړ انسانانو لرا فیا پورته کون کې لړ لرا چې توحید باندې پورته او چې نه باندې الله کته او دې کې به هغه شرط باندې د بدل اذا رجت الارض الله شکر بجړه کوخه د ازمه کارجن بجړه خوړلو وبست الجبال سری سری بشي داغونه په سری سری کېدو الله اکبر فکان شیبال لوي ګرد الو زولې شي خورور هبا ام بطا خورور دلته درې قسم خلق وشي وکنتم شیبتا اسواجنا لوي ګروپونه ثلاثه درې کم فاصحاب المیمنه خوندان درې کی طرف والا او صحال درې کی طرف والا واصحاب المشأمه خوندان درې چپ طرف والا سبد حال درې چپ طرف والا والسابقون السابقون سو شاول مخې کېدون کې اسلام دراول بسي جنت تا صحابه بیا دي اولئک المقربون داخل کله نږدې کړي شي د جنتونو د نعمتونو کې به الله نږدې شي په تهجد پر رکوع په مانځ په قیام الليل ثلتون د ګروپ د په قانون او کم د رسولونه ځکه صحابه نسبت شمولږي حکم دي کنه یو له سروي زره کسان شوقه دي اعلی سرورنا الله په تختونه به موضوعنا چې پیرلې شي رسول زرو او تکیه به کړی علیا پای باندې متقابلین یو بل مخامخ ګوري خپه بنی شي راړولي یتوف ګرځي علیهم بده باندې ولدان لکان مخلدون درې معنا غاندي یو همیشه ختمي کې نه دویم بیګیرو به تل تر تل دریم په دې غاړه کې به والی وی ورته چې شی بګرځي یتوف ګرځي بده باندې ګلاسونه او اباریق کوزي اباریق دا باندې چا کونډل لري وسا او اکواب دا باندې چا ګلاسي او کاشی به معین د خالص او به شرابو زه شراب سر درد ابن راضی ان هذا دې د وجنا ولا ينزفون انه بده استفراغ کوي نبی الله بسر باندې درجهونه به استفراغ الله اکبر وفاکهاتن می به ماداسن يتخيرون شدي خو غني کوم او چغواړي ولحم توير وکر مرغه الله می ماداسن يشلون شدي ورته اشتهار راځي وحور حور بعين غټو سترګو والا د بسنانه کې کمال ک امثال لؤي په شان د ملغلول المکرون پټ ساتل شي الله اکبر جواب د سوال داسې له بسور کې دي شي بنا سبب په حسن په جمال نه الله کار د مال او قواري سره نه دي اعمال ظلم ګوري جزاء بدل بما كان يعملون سبب د عمل چې کوم دوی کړي دي لا اسمعون ذو مناور فی ابای کې لغون به په دې خبر نه د ګنا الا قيل مگر وینا سلاما سلاما دا استثناء د جنس بعید نه را ال تکنزل نشتا يرم نشتا د ګنا خبر نشتا السلام علیکم السلام علیکم دا وی واصحاب اليمين خوندان درې کی طرف والا صحاد درې کی طرف والا فیسدن به بیره کې مقصود معنی به اغزو الله اکبر وطلهم کلی به منزود دی وبسره وجوختي کیلا وزلنا وسوري به وګدو نو همیشه سوري هتاوان دي د عرب د اسلام برابر استعمال کړه د ګرمي راي او بل هغه دنیا جدا ده نو وما ان ابو به مسکوب صفا دبل کمال دي وفاکهاتن میوه به کثیرت زیت لا مقطوعه قطع کیږي نو نه منه کیږي مقطوعه ده موسم د وجه نه منه قطع کیږي ممنوعات دیوال مرتنی پرشونه به مرفوع او چدي کې دوه معنا غانې دي د شي پرشونه جیک هغه له بسنګ سره ورخیږي لکه لفت په دې ځای کې بټن و پاس کیږي دویم زنانه مرفوع او چت اخلاق والا ظاهر معنا دا ان یقین موږ به پیدا کوی ان شاء الله پیدا کولو فجعلناهن به وګر جواب کارم پیغلې کدی وجنا عبد الله ابن عباس فرمایي چې ار کړه دراته کې وسنوي پیغلې عربن تو معنا غانې
یو خاون سره بمینه ښکارا کوونکی اطراب نمزول به درې درش کلو په عمر یا عربن پستی خبرې بګي د خاون سره لاصحاب الیمین دا الله د کی طرف والا لپاره د ثلتون د ګروپ د بخانون او جماعت د رسولونه اوس بل حال واصحاب الشمال خاندان د چپ طرف والا سبت حل د چپ طرف والا پور کې به یو ګرب وبو کی سم مور سورې به می يحمم درې دودو لا بارد يخمم نه یو عزت من ادي سمانه ذکر باټي د بمبو هغه د چین اخسره سورې ګرمۍ نه بچ کی بس اسی به جواب د سوال داخل ول د شي الله غیر کړ دنیا کې بس د ژوند تر کړي دي انهم كانوا يقينون دی وقبل ذلك دین مخ الله عباد مستا وكانوا دی شو د اموال بکوال الحسن العظیم په قسم لوی چا شرک وکانو یقولون دی بویل ایزامتنا چې کلم موړ شو او شو خاور او اډو کې موږ بروشته دي شو او اباونه یا بلاران زمون بوخانی تاسو غپته وړه حدیث کې راځي سبق ختم شي الله عز وجل به په ون شي کنه قلت ورته ان الاولین یقینا دا اولنی شي ورسنی بوخانی ورسنی الاخرین لمجموعا جمع قیدون کې به الی میقات یومنا وقت مقرر د ورځ شي معلوم درې صفات یا الله خپل ثم بس دین انکم تاسو ای گمراهان والمکذبون چې تکذیب کوون کړي خامخا خورون کې من شجرن ونی را ونم د زقوم بل ځکه وی کنه مې وی دي چې مارانو سرونه فمالونه بیٹا کوون کې وی دی غیر خېټو لړا خو دې نشه چې خېټه ډکې لکه باز خلکو یې کړي پېښنوي کې بس صرف خېټه ډکا به چې کړه خوراکو کې وبو غواړي فشاربون سکون کې به علی فای بل من الحمیم ګرمه وبا فشاربون دو بسون کې شرب الحیم پشان د سکرو د جل وهلی وخه یا هغه وبو چې سړی پښه کې چونو جل وهلی وخه مړیږي نه او کوم وبچ بشای کې چې اغم مړیږي نه سکل او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دور په کنډول کې ورته نږدې کی د مخله چې نږدې کې سرون بیراول شي په سر بیراول یو روایت کې راځي د خاص انداونه بیا سره بار شول دیګ رخو دوی له بچو ویل شي هدا نصرهم د اساس او مسیر د ورځ د جزاء نحنو من شو خلقناکم تاسو پیدا کړی او تصدیق نه کوي فرایتم تاسو خبره ما په بار دا غمنه کې چا چوي د مور د رحم کې انتم تاسو دا پیدا کوي ام نحنو کوم پیدا کوون کې دا معنی د انسان چا پیدا کوي الله شپدي قادر مړ به دوباره نشي قادر ربا نحنو من چې اندازه کړی د بینکم الموت تاسو ما بین کې مرګ و ما نحنو نه من شرط عاجزان موږ له عاجز نه یو مسبوقین چې بل سره مقابله کوي موږ اعلان دي او دلته عبارت د قادرون من قادرو على ان نبدل چې بدل کو امثالکم تاسو د شکلونه یا امثال پیدا مو کو فيما فاته تاسو له پته نشته دي دوه معنا غندي ابو مسقکو یا بس تاسو کې حیوان لیوان اخر دغه نه باغه بدن جوړ شي الته الله غیر سزا ورکړي لګي نه بنو پیږي لکه د سړي په خېټه کې چې ما دغه چینجه ډاکټر د وی ورولېږي هغه تلکار کوي درد نه سړی پینې پیږي ولقد علمتم یقینا تاسو رپدر الله یا نشذر ولا باول پیدائش فلولا تذکروا ولنستنا علی افرایتم تاسو خبره ما په بار دا چې فصل کرای انتم تاسو دا راو چې دوی کوم راو چې تون کیو زرا کوون کیو حرف اطلاق سړي کیږي خو لیکن د زر اطلاق په الله باندې کیږي زاري عاده کړ حدیث مسلم کې راځي انسان له نسبت مجازن کیږي ګوره کارت تک ټکول الله یزکو لو نشاء کزمو خو کشر جعلنا هو بغرزو دا ماترا مد به وګرځي کې الله خفا سبوي ان یقینا لمنشود تاوان ولای مغرمون دا معنا تاوان والا بل نحن بلکې موږ به برخي افرایتم الماء الذي تاسو خبره مبارد او بوا کی جس کای انتم تاسو دا نازل کړي د سپینې ورې نه کوم نازل ونکیو ته لو نشاء کوم غواړو بغرزو دا تریوی فلولا تشکون ور شکر نو باسي الله اکبر دا پر قدرت ده په دې باندې به شدانی راټو کی او شدانی شته ونه وروي چې په دې الله قادر ده په دې مقادره چې موږ راوچت کی افرایتم النار الله تاسو خبره مبارد اور کې الله تعالی چې بلوي انتم تاسو پیدا کړی دی بوټي او کوم پیدا کوون کې نه چالنا موږ دا ګرځول تذکرہ د یادا شو پیدا لپاره د مسافرو تذکرہ معنی د اخرت ور حدیث کې راځي دا ټول ور دغه دنیا د ور شپې ابي مېسر الله اکبر فسبح به تسبیح بیان او سره د نوم در عبد العظیم شروع دی او شواهد فلا د سینه دا دوی شوی قسم کوم په زیر واقع کېدو د سورو یر قران په سورتونو و انه یقینا دا قسم دی لو تعلمون که پویګه عظیم لوی ځکه مقسم به غټ شری انه یقینا دا قران دی کریم عزتمن په کتاب کې مکنون ساتل شوی ګوتی نوړي دی مگر پاکا ینه پویګه پرې باندې مگر پاک خلق د عقیده نه یا ګوتی نوړي دی مگر پاک ملائکه نڅمنا پاک دی له ګوتی وروړي جنابت به د شي مو وروړي دویم اې دې په علوم باندې خلک پویږي چې دا غوښونه پاکي دریم دې پاک ملک ګوتی وروړي تنزيل نازل شوی دی رب العالمین د خوانا د تربیت لپاره رب کې اشاره کړي لکه څنګه چې خوراک باندې تربیت کیږي او بدیم کیږي آیا د دې خبر نه تم تاسو شسته کوونکی عجیب حدیث ویل په اعتبار د نقل
وتجعلون تاسو ګرځوي خپل برخه انکم دا چې تاسو تکذیب کوئ رزق منا برخه فلولا ولنا اذا پاتیم چې راشي دا روح دې مرایتا وانتم هیڅ تاسو به دې وخت ګورئ دې سړي او نحن من شدا اقرب نجدي الیه در منکم تاسو نو لیکن تاسو نه ګورئ فلولا ولنا ان کنتم تاسو ته جزاء نشي در کې دې ترجمه شي دا روح را واپس کړئ ان کنتم صالحین کرشتنی وای دوه کښ بخره دې اوس فاما ان کان کذا سړی من المقربین د نجدینا در پار الله خوشالي دا کشمالین دي روح ریحان معنا کشماله او وجنت نعیم جنت نعمتونو واما ان كان كذا يد خوندانو د یخي طرفنا والسلام سلام دې لك تعالی من اصحاب اليمين د یخي طرف ورانه تو واما ان كان كذا من المكذبين دا تکذیبون کنا ادوالین چې کوم گمراهان دي دوی لپاره من مسیر من حمیم دغه موبا او بل اخره ول د جهنم دي ان یقینا دا چې له حق اليقین اضافه صفت موصوف لا یقین د حق سبقه فسبح بالتسبيح بیان او باسم ربک پنوم درف سره عظیم شلوې دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اجلوها وی ګرځوي پرغو کې سبحان ربي العظیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سوره حدید بسم الله الرحمن الرحیم اول ایتونه کې دعوا د لپاره به دلایل مقصد دا چې تسبیحات رب العالمین دا مخلوقات بیانې نو ولې تاسو د الله خبره نه مانی ولې دا غنه یریږي نه سبح تسبیح بیان کړي الله لوړ عزیز چې اسمان نظم کې او هو العزیز او زور ور دې حکمتونو والا دې تسبیح دا من الله نه پکا صفات دا د اولویت سره منافي دي عزیز د دشمنانو نه ګيري بس حکیم دنو رد شرک التصرف له ملک السماوات دا په اختیار کې حکومت د اسمانونو د اسمه کې یو ژوند کول کې عمر کول او هو علی کل شیء قدیر په ارش قدرت والا دې ورسته ته حدیث مسلم کې راغلی دا هو الاول اول مخې ته څوک نو ورسته څوک دي ورسنه و دا روح کار دی او پټ برنت شونی شلان دی او هو بكل شيء عليم الله پرشمنه پوهره پس مسلم حدیث دی تشریکا ذکر تبین للناس بل عقلی دلیل هو الذي غزا خلق السماوات اسمان نے پیدا کړو اسمه په سته ایامن په اندازه شپه ورځو انت ورځ نه معنا په مقدار ورځ کې به دوه قول دی عام ورځ زر کاله ثم الصواب الله برابر شو په عرش کوم دا غره شام مناسبه پویږي په اساس چې نوځي فلاش د اسمه کې حکم چراوږي معنا مړ نه نوځي د قشان د باران څاڅ کې چراوږي اغه دنیا کې د قشان تیغونه او چې کته کې من السماء د اسمان نه یا کته کې باران او چورخي دی په پای کې ملائک وهو معكم استاو سره شرط شوی تاسو الله په عمل چې تاسو کوي بشیر دن کې معكم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دی مثال دار الله په عرش برابر دی خو یو سړی بل خط دی ورته شي تشویش مکو زره سره دا دلته لیکن خط کې ورته داری کړي رد شرک التصرف له دا په اختیار کې حکومت د اسمان نو دسمه کې ویل الله خاص الله له ورګرځیدل د کارونه دی بل یو رجل له نباش شپه په ورس کې نباش د ورس پر شپه کې زی او راځي رڼا او تیارا یې خوګ دا وړه وغټه وهو هغه چې علیم فی ربذات صدرا خبر شنو کې پرتی نه ورسې کې وسوي چې ګور ایمان راوړې به ورس ارمان نه کوي فائدہ بدر نه کی امین ایمان راوړې بالله فالله رسول باندې خرچه کوي مما دا اسنه شي ګرځولې تاسو واګداران فی بده کې د اعمال خو موږ الله شو واګداران ګرځولې نو زاد الله دې نفلذین اخر ایمان راوړې منکم تاسو نو خرچه کړي لكم اوی د پاره جن کبیر اجر دې لوی جنت ورسې کې وسوي ګوره خلکو دا قران او سنت دې پاره راغلي شمال ور کوي ترغیب د انفاق لا وما لكم سوجد تاسو شیمان لري په الله باندې سره د انفاق او رسول تاسو دعوت درکې شیمان لري بربکم بخبر الله وقد اخذ واغا خصستاس نه پوخ لو سین کنتم مؤمنین کتا شو ایماندار وای انفاق وکوي هو الذي الله عزت چناشلی یا رب دی بخل بنده باندې آیتونه ښکارا دل پار چې تاسو بچ کې بنه سلمہ دیرونه په طرف درنا باندې یم وباسي یقینا الله پتا سو باندې خامخا شفقت کوونکی مهربان دی روسه کې به ترغیب وما لكم سوجد تاسو خرچ نه کوي فی سبیل الله الله بلار کې فی لفظ کې اشاره دی الله بکس کې سم ساتم تاسو لا وشو ذات سمار پاتې ولله خاص الله له میراث اسمان او دسمه کې لا استوین دي برابر من کوم تاسو نه چې خرچې کړې من قبل الفتح مخکره فتح نه او جګړې کړې دا او رسته نو به سر مان کوي اولئک داخل چې اعظم وقدی په اعتبار درجه دا چې خرچې کړې من بعد ورسته جګړې کړې دا وکلن دار صلی الله علیه و آله حسن الجنت الله په عمل چې تاسو کوي خبردار دی اوس په قرض سره راکړي څه دا تعبیرات وکړو کله پیغمبر هم دعوت یې کله ګوره ایمان راوړي سره د انفاق کله قرض راکړي منزل لري څوک دا سړی چې قرض ورکړي الله له قرض کې سا دې خپل سره ته کنه حلال مال تنګول مني ثواب نه دي کېبل به ډبل کړي شي در لپاره دا الله به ته ډبل کیو پوسو او هغه لپاره اجر دې قریب عزتمن ورسې کوس پیدا
او تقسیم دي انسانانو د اقسام له تخفیف بشارت هم دي یوم پاورس تر المؤمنین چې د مؤمنان نارینه او زنانه یسانورو روان به دوی رڼا بینه دي دینه مخکې په دې طرف کې به الله کتابونه وبي ايمانهم كتبهم دوی به ورکی بشراکم خوشالي نن تاسو ده جنتون دي تجربه یګو منته د دایره نيرون او خالدین فيها همیشه وي پای کې ذالک دا چې هو الفوز العظیم الله وی کامیابی ده منافقان ورته ویل درنا راکې زی ورنا په دنیا کې ګوریا ته مرتنه کاته اینور د پاره څه اسباب دي هجرت دي صدقه ده تورتم کې او دس دي یخنه کې او دس تورتم کې جمعات لدل دي صفازین دي ایمان دي تقوا ده صبر دي او منځ دي خالص توحید دي رسول الله تابعداري ده قران سره تعلق دي نور د نبوت دي او الله پر مخلوقاتو کې سوچ یوم پاورزمان یقول المنافقون شبو یدو فرق دارین او سنان الذين عاشر شیمان راوړي انتظار وکي مونږه نكتب شوال مونږ ساسونه قیل او ویل شواف شورا او کومر ساسونه ورا من دنیا لا یا میدان د حشر دواړه قوله بګيري فلتبي سنورن طلب کې د نور نو بواله شبینو د دې ما بین کې دیوال له د اگر پاره دروازه دنه طرف رحمت دی ظاهر طرف من الله عذاب دی आवाज ورکی علم نکون معكم له تاسو جمعات کې نو ګیره منو پر خودلی قال ايورته بلا ولنا ولكنكم لكن تاسو فتنه کې ورزور خپل ځان انتظار مو کړو د مؤمنانو په خلاف او شک مو کړو او غرت دوګه کړو تاسو رخوايشاتو حتا جاء امر الله تر دې پر الله مرغه دوګه کړو تاسو په الله باندې دوکمار ابلیس یا شیخ الاسلام فرمایي چې الله غفور رحیم دی ټیټه قهار هم نه مال بل الله ورکو جواب فاليوم ننشئ قبل ذي منكم ساس في دي جرمانه ولا لا چانه غیر مشین دي زیر وافسیس تاسو النار ور دی مولاکم تاسو دوست دی یا د سره ډېر لایق دی دوست هم د تحکمانه ورته ویلي او به سلمشر بډ زیاده ورته ورسې په وسوي چې د الله بندگان صحابو کې خندا مندا شروع شو کله کله تا وخت نه درغلی چې د الله ذکر لا عاجز شي وکړدا چې تاسو عاجز شي او دا قشنه فزر ابن عیاض ایمان راړو سبب بدايتونه وکړه چې هغه چا ویلي اين دي نشي شي ویل الذين اشار شي ایمان راوړل دا خبره چې عاجز شي قلوبهم د دې زونه ذکر الله ذکر الله او چې الله نازل کړي د حق ولا يكونون شك الذين بشان دا چې کتاب ورکړي شوی من قبل وړاندې به وګ شو عليهم بدیوانه د امیدونه کلک شو الله قلوبهم د زونه د دوی نشي د فاسقون الله بي دین دی او اشاعه د شي شروع کړو ورسای کو ساقلی دلیل يعلم بيش ان الله يقين الله تعالی کې اسمه بعد موت او ورسره وشکارینا قد بينا يقين مو بیان کړی تاسو لا ایتونه د لپاره چې عقل نه کار ورې ورځ به تاسو مروشي شي یقینا تصدیق کوونکی نارینه او زنانه یا صدقه کوونکی واقرضوا انسانا چې قرض ورکړي الله له قرض کې ستاسو ډبل وکړي لهم دوی له الله تعالی قرض دوی ولهم دوی لپاره اجر دی کریم عزت مند دې خلکو نتیجه بسي والذین اخل ایمان راوړي بالله فالله او رسولان اولئک دا خلق الله يرشنه بخله دعوا کې والشهداء گواہی بکې ان دربه دوی در پوړان دی انت لهم دوی اجر ما اجر دوی دا ورنا دوی اول الذين اخل غیر مسلم دی او کذب تکذیب کړي زمون پایتونو اولئک دا خلق خوندان د جهنم دی تجید په دنیا ته الله سورہ ژوند دی لکه فسد بل ختم يعلم بيش انما الحیات الدنیا خن ژوند نه ویلو بیا او مشغل تیارا وزینه تندول له فخرونه دی بینکم ساس ما بین کې ډیروار دی فلم والے ول اولاد مالونو بچو کې ګور اول چې ماشوم لو بکی به چې لکه ټکه چې مشغوله کوي به چې ځوان کې غونې شي زینت تندول اینه وسره یو د قشان ګمنس بل چې ځوان شي تفاخر به چې بوډا شي تکاثر کما طریقې اسم بشان د باران تعجب کیا چولې ذمہدار لره دا نبات به وچی فتراو ته وګوري الله وی زیړه ثم يكون به وش الله سری سری په آخرت کې عذاب دې شدیدن سخت بکنه د الله د خوان اور زمن دی دا ګور ډیره غټه خبره ده تزيد په دنیا او مل حیات الدنیا نه دې ژوند دنیوي مگر متاع الغرور سامان د دوکي تی په نه ورزان دوکه راکې دې مثال دې نوح عليه السلام لکه دیو باغ نه دیوال دروازه نه چرچه پرې بولوس اداره به بری سمه چې سکیس لته کې کوي ای پولیه نه ده سابق الله یوسغر الى مغفرة یا مخشي تقدیم رحم فلهم بکن لساسو درب دوخانه وجنت جنت تشری ابن والا بشان ابن والا اسمانو زما کې کله دا کاپ نه ذکر کی نه ځکه مبالغه ده دلته کې تمثيل مراد ده یا پلن والدا وزمه کې واسمو نه پلن والد عمر د ګدواله سورۃ الله اکبر او تیر کړی شو الذين اشار شیمان راوړ په الله او رسولانو ذالک دا فضل الله دی الله ورکه اشاره شو غړ الله خوند فضل العظیم لوی تقدیر ما اصاب الله ورسي چې مصیبت پر اسمه کې نه سازونه کې الا فی کتاب دا په تقدیر کې من قبل ان مخید نشمنګي ولي کو ان ذالک خن دا کار په الله آسان اوس پیدا سره در پاره چې خپنه شاله ما پاسس د نه فوت شو او لیونه کې پاس من ان شاء الله درکړې
بس الله دې کړی ونه الله واخص الله راکړه او الله من کې را چا سر چا تکبر کوونکی او فخور د قشان خپل صفاتونه شماري شیخ الاسلام فرمایي دی حدیث پته شي کې الله تعالی بنده مين کې دا بنده سر د خپل نعمت اثر پاک کار شي چې الله جابي درکړي دي مال درکړي بل دا کارا کا په دنیا ته باندې یو رب العالمین نعمت کار شو بل د قشان د الله عبادت په حکم ان کپنه د فخر باندې وکینو به د من الله خبرکیږي به د ایتونه ویری والله لا يحب الذين اخرج بخل کې وای امرون الناس نور خلق لما امر کې په بخل باندې ومن يتولى چې مخواړو فإن الله يقين الله به پروا واستې شوی دی ضرورت نه لري حدیث کې راځي کدا ټول د متقی بزرګ راځي مې متقین شي زیاتواله نشي کولای مخالفین شي نقصان وس ګوره فایده لقد ارسلنا يقين لګره موږ رسول الله بالبينات په کار دلایلو وانزلنا منازل کړه ما هم د دې سره کتاب والميزان ترازو قران او سنت عام ترازو ليقوم دې لپاره الله وی چې اهتمام کې داخله د انصاف او انزلنا منازل کړه وسمنه فيه بدی کې الله وی جنگ دې صاحب د اسلحه مروي ومنافع ونفع للناس دې خلق راغوز اورګاډي دي جازونه دي وليعلم الله دې لپاره چې الله معلوم کې څوک دا کومه کې او د قشان د رسولانو دا بل غیب په حال نه دلو کې مجاهد جهاد کې څوک ان الله يقين الله قوي زور اور دې نقل دلیل ولقد ارسلنا يقين لګلهم نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام به مگر زور دې پرې بچو کې نبوت اول کتاب نو فمنهم باسدون هدایت ولادي وكثير وزياد دين شاء الله يدي بيدنا ثم قفينا به مرګره او دې په شهور صلی الله خپل استازي او به مرګره او عيسى د مریم ورکړه او درړه مونږه انجیل رته کو په نصاراو چې دا د الله بچی نه دی مریم بچی دی اتیناو الانجیل رد په يهودو ودا سینان پیدا لري وجعلنا به مرګره فوق في قلوب الذين افسنوا دا چا کی چې د تابعداري کړو ترس او رحمت او رهبانيت نو د قشام پیرتوبه نبتداو هدوی د ځان جوړ کړو دلته بیا غروي دغه نشدي متعدد ګروپونه وو شاګر رافت راي شاګر رحمت راغې ورهبانيت سمانه اخترعوا رهبانيت نبتداوها او ما كتبنا من نو لازم کړه په دوی باندې الله تعالی و الا ابتغاء رضوان الله در سامدي د الله په جهاد دوی لحاظونه ساتره دغه په حق لحاظ سمانه الله ما یې راځي کېګم په جهاد لیکن دوی جهاد پر پیرتو به شروع کی دویم رهبانيت ور باندې الله لازم کړو خو لیکن دوی پاږي کې سم لحاظونه کو بدعات به کې نورم ډیر کړو دوه قوله بکېدي نو فاتین الذين من ور کې اچار شیمان راوړې د دوی نه اجر د دوی زه د دوی نه دی به دین اوس پیدا او ترغیب ډیر چې ایمان راوړې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ایه الذين امنوا یا ایمان ولو اتقوا الله الله نو ویریږي ایمان راوړې پر رسول الله دربه کې تاسو د بوج د خپل رحمت او د خپل نبی ایمان او بزمنګ نبی ويجعل لكم بغرزي تاسو رانا تمشون به تاسو بجون تیروي پای باندې درې قول به کې ابن قیم لیکلي یو قران خلق را بیانوي دویم پای دنیا کې برړ رڼای دا سبب درنا ر قران دریم دنیا کې خلق له خواهشات برابر شون تیری تاسو به قران او سنت برابر تیروي ويغفر لكم بكنا بوګي تاسو الله غفور رحیم دی الله يعلم دې متعدد اقوال اول در پارا چې معلوم کې ان کتاب چې دوی قادر دي په هیڅ شي د فضل الله نه وحي دوی حق نه د لاړ بني اسماعیل الله دویم نفس په داخلي شیبات راوړه چې معلوم کې ان کتاب چې صحابه قادر دي په شي چې فضل الله دی دریم چې معلوم کې ان کتاب صحابه چې دوی قادر دي په شي باندې فضل الله دی وحي ورته راغلی دا یقینا دا فضل الله فلا سيتي الله ورکه اشاره شو غواړي والله خاوند فضل العظیم لوی صلی الله تعالی علیه